الصيام جنة فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم متفق عليه. زما عزتمند ورونو ټولو ته پته ده چې روژه کې به خوراک څښاک او خپل کور والا سره هم بستري دا به نه کوي، خو یو څو کارونه نور دي چې هغې سره هم دا روژه خرابېږي. خرابېدو مطلب دا دی چې ثواب یې درته به نه میلاویږي. روژه به ونیسي، ظاهر کې ستا روژه وشوه، خو کم اجر چې د الله په وړاندې ستا دپاره لیکلی شوی هغه اجر نه محرومېږي. هغه کم کارونه دي دې حدیث کې ذکر دي. حدیث په بخاری شریف کې هم دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کم انسان چې هغه د روژې په حالت کې د روژه دی او دروغ وینا پرې نږدي، والعمل به او د دروغ کارونه معنی د ګناه کارونه دا پرې نږدي. ګناه نه مراد یعنی کبائر پرې نږدي، غیبتونه، تهمتونه، حرام خوري، د جاهلیت والا کارونه پرې نږدي. نو نبی علیہ السلام فرمایي فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. د الله تعالی داسې روژه اډوله په کار نه ده چې ته خوراک او څښاک پرېږدې او ګناهونه کې. نه، خوراک او څښاک به هم پرېږدې، ورسره د ګناهونو نه به ځان بچ ساتې. ګورئ عزیزانو، دا د سوچ خبره هم ده چې موږ د روژې په حالت کې حلال شیزونه په ځان باندې بند کړل د الله په وجه، نو حرام خو په طریقه اولا باندې حرام وي. بعضې خلک په دې روژه کې بس صرف دغه ګناهونه کوي، غیبتونه، یا د نن سبا دور کې فلمونه، ډرامې وغیره، په دې شیزونو باندې روژې هغه رالنډوي په ځان باندې. دا کوم حدیث چې موږ ذکر کو په دې کې دام دي د ابو هریره رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ویل الصیام جنة، دا روژه چې دا ډال دی انسان د اور نه بچ کوي. خو ګور روژهدار به د یو څو خبرو خیال ساتي. اول فلا يرفث، فاحش خبرې به نه کوي، د ګناه خبرې به نه کوي، د پردو ښځو خبرې به نه کوي. حتی بعض علماء لیکلي دي د يرفث معنا دا ده چې خپلې ښځې سره سړی په کوم حالت کې میلاویږي دا خیسې به خلکو ته نه کوي چې داسې چل دی او داسې دی او داسې دی. دا هم د نن سبا ځوانانو کې دا خبرې ډېرې دي. دا خبرې به د روژې په حالت کې نه کوي. قرآن کې هم داسې راغلي احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. رفث نه مراد یا دا معنا ده لکه څنګه چې قرآن کې راغلي چې د خپلو بیبیانو سره به هم بستري نه کوي د روژې په حالت کې. او د رفث نه مراد دا هم ده چې فضل فاحش خبرې به نه کوي. دویم ولا یسخب، چغې به نه وي. اکثره خلک چې روژه شي سته به دواړه جګړه کوي، وایي دماغ مې خراب دی، ګوره د روژې دماغ دی. هلکه روژه یو عبادت دی، په دې کې پکار ده ستا نور هم اخلاق ښایسته شي. نه، چغې به نه وي، جنګ جګړې به نه کوي. ولا یجهل، یجهل نه مراد دا ده چې بې صبري به نه کوي، د بیوقوفو د جاهلانو د خلکو په شان کارونه به نه کوي. او که یو سړی تا سره جنګ هم کوي، حدیث کې راغلی هم دې حدیث کې وایي امرؤ قاتله، جنګ در سره کوي، ته د هغې د جنګ بدله په جنګ سره مه ورکوه چې څوک در کوي ته څوک ورکوي. نه، بس دومره ورته وایي فلیقل انی صائم، زه چې یم زه روژهدار یم. بعضو روایتو کې راغلی دي که تا سره تا ته کنځلې کوي نو د کنځلو جواب هم مه ورکوه، بس ورته چې زه روژه یم، ما په ځان باندې حلال شیزونه د الله د وجې نه بند کړي، نو حرام خو په طریقه اولا باندې زه په ځان باندې بندومه. نو دې حدیث کې دا یو څو خبرې ذکر شولې چې انسان به د روژې په حالت کې د هغې نه ځان ساتي. دروغ ویل، ګناه کبیره ګناهونه کول، دارنګې فاحشې خبرې کول، چغې وهل، د بیوقوفو خلکو په شانتې اخلاق خپلول، جنګ جګړې کول، د دې نه به ته ځان ساتي. هله به د ستا روژه محفوظه به رالاړه شي او رب العالمین هغه به یې درته قبوله کړي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو روژې هغه روژې وګرځوي چې کوم رب العالمین ته قبول وي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.